وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. او کله چې تو ته هغه کسون روشي چې زموږ په آیاتونه ایمان لري نو ته ووایه په تو سې دې سلام وي د تو سره په خپل ځان باندې مهرباني کول لیکل لازم کړي دي چې یقینا شان دا دی چې څوک په تو سې کې په ناپوهۍ سره بدي وکړي بیا د هغې نه پس توبه وباسي او د خپل ځان اصلاح وکړي نو بېشکه هغه ډېر بخښونکی بې حده مهربان دی. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او همدارنګې موږ آیتونه په تفصیل سره بیانوي او د دې دپاره چې د مجرمانو لاره ښه واضحه شي.